د خوښۍ ځای دی چې نن ورځ د پاکې انرژۍ د تولید په برخه کې یو بل ډیر مهم ګام اخلو او د کابل سروبي ولسوالۍ کې د نغلو لمریزې برېښنا د تولید د یوې داسې مهمې پروژې پرانیسته کوو چې نه یوازې د اقلیمي بدلون پر وړاندې زموږ د هیواد مقاومت زیاتوي او د پاکې او پایښت لرونکې انرژۍ په برخه کې د افغانستان اړتیا پوره کوي، بلکې د نړیوال اقلیم په پاک ساتلو کې هم لازمه مرسته کوي. دغه پروژه د افغانستان اسلامي امارات د برېښنا شرکت او د واویا زولرستان شرکتونو ترمنځ د عامه او خصوصي مشارکت د قرارداد له مخې پیلیږي چې 22.15 میګاواټه تولیدي ظرفیت لري. دا چې افغانستان له پخوا راهیسې په وارداتي برېښنا متکی دی او زموږ د ملي بودیجې زیات رقم د وارداتي برېښنا په مقابل کې ورکول کیږي، په داسې حال کې چې له بهر واردونکي برېښنا له یوې خوا د هیواد لپاره قیمتي تمامیږي او له بلې خوا پایداره او ډاډمنه سرچینه نه ګڼل کیږي. له همدې امله د هیواد په داخل کې د برېښنا د تولید دا ډول پروژې کولی شي چې په تدریجي توګه د بهرنیو هیوادونو پر برېښنا زموږ اتکا راکمه کړي. له لمریزې برېښنا څخه د انرژۍ د تولید دا ډول پروژې د انرژۍ ارزانه سرچینې تامینوي، د ناکاره غازونو د تولید مخه نیسي، د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې مبارزه کې مرسته کوي، د انرژۍ په برخه کې ثبات او پایداري رامنځته کوي، په هیواد کې د پانګونو مقدار، تولیدي ظرفیت او د استخدام کچه لوړوي، د اسعارو د وتلو مخه نیسي او په لویه کې د هیواد د اقتصادي ودې سره د پام وړ مرسته کوي. چې افغانستان د نړیوال اقلیم په تخریب کې هیڅ ډول ونډه نه لري، خو له بل اړخه افغانستان د نړۍ د هیوادونو په ځانګړې توګه د لوی صنعتي او تولیدي هیوادونو د اقلیمي تاثیراتو څخه متضرر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارات په حاکمیت سره ډېری د پاکې انرژۍ د تولید هغه پاکې پروژې چې په تیر نظام کې پیل شوي وي متوقفې شوي دي. زه له دې ځایه ملګرو ملتونو او د پاکې انرژۍ ملاتړ کوونکو نړیوالو سازمانونو باندې د یو ګډ مسؤلیت له مخې غږ کوم چې له افغانستان سره د پاکې انرژۍ د تولید په برخه کې لازمه همکاري وکړي او په هیواد کې متوقفې شوي پروژې له سره پیل کړي، ځکه افغانستان له یوې خوا له نړیوال اقلیم څخه متضرر دی او له بلې خوا د نړیوال اقلیم په تخریب کې په هیڅ ډول سهم نه دی. د نړیوال اقلیم ساتنه یې له کومې استثنا د ټولو هیوادونو ګډ مسؤلیت دی او پرته له استثنا ټول هیوادونه ترې متاثر دي. بناً دغه ګډ مسؤلیت ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. له همدې ځایه ټولو کورنۍ او بهرنیو پانګوالو ته دعوت او ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات مو په هر مورد کې په ځانګړي ډول د برېښنا په تولید کې هر ډول سرمایه ګذاري او هڅو ته هرکلی وایي او د لازمو اسانتیاوو په برابرولو کې مرسته د سره کوي. د پانګونې بین الوزارتي کمیټه چې د اقتصادي معاینات تر چتر لاندې فعالیت کوي او د ټولو ذي دخلو وزارتونو استازي غړیتوب پکې لري، د پانګونې چټک ادرس دی چې له پانګوالو سره
د پروسو په ترسره کولو کې لازمه او مؤثره مرسته کوي. د افغانستان برېښنا شرکت او واویا او زورلستان شرکتونو له محترمو مسؤلینو او نورو دخیلو اړخونو څخه زیاته مننه کوم چې د دغې مهمې پروژې د پیل لپاره د عامه او خصوصي مشارکت قرارداد لومړی مراحل په بریالیتوب ترسره کړل. هیله لرم چې د پروژې عملي چارې به د ټولو منل شوي معیارونو سره سمې پر مخ ولاړې شي. په پای کې ټولو هیوادوالو ته د دغه مهمې پروژې د پیل امله ډیره مبارکي وایم.